نو اسی دا ګوره ډېر ښکلی سوال دی د هغه چا نه چې څوک وایي چې زموږ په مذهب کې دویمه جمع کول نشتي. وایي مولوي صاحب نو ستاسو په مذهب کې دا څلور جمعې په یو ټیم کې په مسجد حرام کې څنګه روا وي؟ نو چې دی بیا دله جواب درکوي نو بیا به یو غر ولي او بله غر به ولي. ورو سوال کړی دی او دا ډېر اهم سوال دی. وایي چې دا مسله نن سبا ډیره چلیږي را چلیږي چې په یو جومات کې چې جمع شوي او بیا څه کسان راننوځي دې جومات کې بله جمع کولی شي او که نه. ځکه چې بعضو حضراتو دې کې ډیره سختي کړې ده چې دویمه جمع جومات کې نه کېږي او هغې دپاره یې سخته فتوا او سخت الفاظ استعمال کړي دي. قرآن او حدیث په رڼا کې د دې مسلې څه حل دی؟ الجواب، اول خو دا مسله یادول پکار دی چې ګوره زمونږ کار هغه د قرآن او د حدیث سره دی. قرآن او حدیث زمونږ دین دی چې هغې کې چې دا کار جایز دی مونږ ورته جایز وایو، چې حلال دی مونږ ورته حلال وایو، چې هغو قرآن کې ورته الله حرام ویلي، د رسول وسلم په ژبه ویلي چې دا کار حرام دی مونږ ورته حرام وایو. و زمونږ دقه کار دی. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، د الله او د الله د رسول نه الله وي مه مخکې کېږئ. او دین هم دقه دی، دین هم خبره د الله او خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل څه شی نشته چې هغې ته موږ دین وایو. دین دا دی. اوس که د دې وضاحتونه کېږي او د دې خواوشا کې څه تاویږي را تاویږي نو هغې ته هم دین په دې وایو ځکه چې د قرآن او د حدیث په خواوشا کې دي. راځو دې مسلې ده. د دې مسلې حل د قرآن او د حدیث په رڼا کې. دویمه جمع کول په جومات کې او چې دویمه جمع کله موږ وایو نو مطلب دا دی چې دغه وخت مونځ یو پېر شو ګټه جمع شوې ده او بیا وروسته کسان رالو جومات ته راننوتو دویمه جمع کول غواړي. د دې بعض صورتونه دي، بعضو حالاتو کې دا نه دي کول پکار او په بعضو کې کول پکار دي، یا کول روا دي بلکې مستحب دي. کم ټیم کې د دې نه منع کړی شوې ده یا کم صورت منع دی نو یاد کې یو دا دی او په دې باندې اتفاق دی. دا مسله اتفاقي ده. اول د اتفاقي بیانو بل راځو. هغه دا ده که چېرته څه کسان اتفاق وکړي په دې خبره باندې چې موږ به همیشه دویمې جمعې له ځو نو دا صورت دې ته بعضو علماو مکروه ویلي، تر دې بعضو ته منع ویلي دي، دا نه دي روا. لکه ښه یو څو کسان دي ورته پته ده چې په دې ټیم باندې اقامت وشو مونځ کېږي، دوی ډډې لګولي دي موږ به وروسته ځان له بله جمع کوو. نو دویمه جمع خو دې لپاره نه ده چې ته د اولې جمعې نه پاتې شي. دویم صورت دا دی چې کله دا دویمه جمع کول د دې جومات والو عدد جوړ شي بلکې د هغې دپاره ښه ټیم ټاکلی چې ګوره اولنۍ جمع په پاو باندې 8 بجې ده ماسخوتن او دویمه جمع چې دی نو هغه به په 8:30 باندې کېږي. دا ښه باقاعده وښې وله وټاکو. نو اوس خلکو ډډې لګولي دي، څوک وایي اولنۍ جمعې له ورشو، څوک وایي دویمې له به ورشو. اتفاقي طور سره د دې نه منع کړی شوې ده یا بعضو علماو فتور کړی ده مکروه دي. نو دې کې خو اشکال نشته، د دوو صورتونو کې اشکال هغه نشته، په دې کې موږ اتفاق کوو. راځو اوس دې له چې جمع وشوه یو جومات کې او بیا څه کسان راننوتو جومات ته بغیر د اتفاق نه، خو رالو په دغه ورځ ناوخته شوی چې کله دوی جومات ته راورسېدو ویې کتو جمع شوې ده. اوس دوی دلته غواړي چې جمع وکړي بله، نو دا جمع دوی کولی شي او که نه. په دې کې یو صورت دا دی چې دا جومات د لارې جومات وي، جومات د لارې جومات وي. لکه خلک وي تېرېږي را تېرېږي چې ټاکلی شوی امام یې نه وي چې څوک ور مخکې شو
چې دا جمع ختم شي نور راشي چې ختم لکه لارو کوچي کله سړی په سفر روان دي جمعتونه نو دې کې تقریبا اتفاق د علماو دی چې دې کې دویمه جمع کول دا جایز دي دویمه درېیمه څلورمه چې څوک یې ځکه چې دا جومات د لارې دی یا د بازار جومات دی مسله دلته دی چې کله جومات د محلي په دې کې دویمه جمع کېږي او که نه بعضو علما ویلي وي نه ولې وایي جي دا خلکو کې سستی پیدا کوي او خلک بیا اولنۍ جمع له نه راځي او د هغې دپاره څه آثار ذکر کوي او څه روایات چې هغه یا کمزوري دي او یا واضح نه دي دې ته استدلال غلط کوي دویم قول دا دی چې مستحب دي چې دویمه جمع وشي مستحب الله پې اجر ورکوي همدا قول د دلایلو په رڼا کې راجح دی او دا فتوا او دا قول د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی او دا قول د انس بن مالک رضی الله عنه دی او داغه فعل او امام احمد بن حنبل امام اسحاق بن راهوی امام عطاء امام حسن دا ټول دا فتوا چې دویمه جمع د محلي په جومات کې زه خبره کوم د محلي په جومات کې چې کله مونځ شوی او کسان راشي دویمه جمع کوي نو دا کار مستحب دی ویجی دا مذهب کې نشتی بعض وایي دا کار څه دی مذهب کې نشتی عجیبه دا ده سبحان الله کله چې د آل سعود سره د سعودي عرب د حکومت نه و دا و چې کوم خاندان دی د باچایي چې کوي کله چې دوی سره حکومت نه او بیا الله دوی له باچایي ورکړه و خصوصا چې کله ملک عبدالعزیز رحمه الله راغی نو په هغه وخت کې به په حرم کې څلور جمعې کېدي د احنافو ځان له ځای شافعي مذهب وله ځان له حنبلي مذهب وله ځان له مالکي مذهب وله ځان له کوم مولوي صاحب چې وایي چې دا مذهب کې نشته دنه دا تپوس کوي دا وایي دا څلور جمعې چې کېدي دا په مذهب کې شته دلته خو ته موږ ته وایي چې دویمه جمع مه کوه تاسو په دې خبره ما سره یې که نه ته موږ ته دا وایي چې دویمه جمع په جومات کې مه کوه په مسجد حرام کې چې څلور کېدي دا صحیح او دلته خو لا یوه جمع شوې ده بله موږ کوو هلته خو څلور په یو ځای لګیا دي چې ته به کله حرم ته ننوتې که نه الله اکبر یعنی ملک عبدالعزیز الله رب العزت ته د هغه په قبر باندې رحمتونه راوورئ چې الله به له یوازې دې څومره اجر ورکوي چې راننوتو کله د باچایي د هغه شوه که نه وایي دا هم څه قیسه جوړه کړې ده یو رب یو کعبه یو قرآن یو پیغمبر او جمع څلور یو امام به بس یو دا قیسې میسې به دلته نه چې دا حنبلي مذهب ولا شافعي او مالکي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه به مونځ کېږي یو ټیم به بس او د هغه ورځې نو د اوسه پورې لاړ شي څومره ښکلی مونځ کېږي دا که اوس هم هغه څلور جمعې کېدی نو هغه چې به ته راننوتې نو اول به د خپل ځای معلومه و تپوس به دې کول لکه اوس چې د پولیسان ولاړي که نه لکه اوس وی نو تا به په دروازه کې تپوس کوو چې هغه زموږ دغه یارانو ځای پکې کم یو دی هر یو به خپل طرف ته نو که بیا ته خطا شي او بل ځای ته ورغلي حنفي او لاړې حنبلي امام پسې ودرېدي دا مونځ به ستا کېږي که نه به کېږي د کفر او د اسلام مسله یې ته جوړه کړې ده دا مذهبونه موږ هم منو چې فقهي مذاهب شتي خو په دې مرتبه کې نه منو چې د کفر او د اسلام مسله علماو اجتهاد کړی دی فقهي مسایل بیان کړي دي موږ یې منو چې کومې مسلې سره دلیل نشتی د ادب او د احترام سره پرېږدو بس د دې د لاسه موږ ته وایي دا بې مذهبه دي د جیب بې مذهبه پیدا شي او دې مذهبي دی په حرم کې څلور جمعې په یو ټیم کې او کوم علماو چې دا حالات لیدلي دي هغوی ول هغه ځایونه هم په کتابونو کې لیکلي دي وایي د دې میزاب سره د کعبې د ناوګۍ چې کومه ده دې سره پلاني مذهب والا او مقام ابراهیم سره بل مذهب والا او حنفي مذهب والا دې طرف ته حجر سره او دا بل دی دا حالات نو اسی دا ګوره ډېر ښکلی سوال دی د هغه چا نه چې څوک وایي چې زموږ په مذهب کې دویمه جمع کول نشتي وایي مولوي صاحب نو ستاسو په مذهب کې دا څلور جمعې په یو ټیم کې په مسجد حرام کې څنګه روا وي نو چې دی بیا دله جواب درکوي نو بیا به یو غر ولي او بل غر به ولي
اوس ما د یو سړی چې په دې دلیل څه دی چې دویمه جمع کول د محلې په جومات کې جایز دي. وګوره دلته ته دا خبره وکړم، موږ ورته جایز یا مستحب دې دپاره نه وایو چې تا ډډه لګولي او ته پروت دي. دا ما په اوله کې مسله حل کړې دي چې موږ چېرته دا نه دي ویلي. چېرې ته کښېنه ښه په ارام موبایل کې ګوتې وه او بیا به زه وروسته را منډې وهم، نه. خو انسان دی اوده پاتې شو، په لاره کې رش دی، بیمار و، څه کار را پېښ شو دی چې جومات ته راغی لمونځ دې شوی دی. دې ټیم کې دویمه جمع کول مستحب دی. دلیل دا دی. امام ابو داود امام نسائی حدیث راوړی دی د ابی بن کعب رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده. د سړي مونځ د سړي سره دا مونځ غوره دی د هغه مونځ نه چې دی یوازې کوي. وصلاته مع الرجلين ازکا من صلاته مع الرجل. او د سړي مونځ د دوو سړو سره دا غوره دی د څه نه؟ د یو سره چې کوي. وما كان اکثر فهو احب الى الله. او څومره چې ډېرېږي عدد نو دا مونځ د الله خوښ دی. نو چې جومات ته دوه کسان راننوتو او د دوی نه مونځ شوی دی، نو دا چې دواړه ودرېږي دا مونځ د الله خوښ دی، د دې نه چې دواړه یوازې ودرېږي. یو ځای ته ورشي او بل ځای. زموږ خلک دا چل کوي که دغه شان هغه حدیثونه ټول دې لپاره دلیل لري چې د جمع مونځ د یوازې مونځ نه 25 درجې غوره دی، یو حدیث کې راځي 20 درجې غوره دی. نو دا دلیل شو که نه؟ ولې ته دا خلک محرومه کوې د دې اجر نه؟ اوس خو هغوی راغلي دي 3 کسان دي، 2 دي، 4 دي، 5 دي، پرېږده چې الله ورته اجر ورکړي. او په دې کې یو ډېر واضح دلیل هغه دا دی، امام ترمذي دا روایت راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د ملګرو سره ناستو جومات کې، فدخل رجل بعد ان انتهت الصلاه. یو سړی راغی او مونځ شوی، یو سړی جومات ته راننوت او مونځ شوی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ووایي من یتصدق علی هذا فیصلي معه. څوک به په ده باندې صدقه وکړي چې د ده سره مونځ وکړي. دی چا ته ووایي؟ کومو چې فرض مونځ کړی دی هغوی ته ووایي. نو وایي چې فقام احد القوم فصلى مع الرجل. نو په دې کسانو کې یو پاڅېدو او د هغه سره یې مونځ وکړو. د سوچ خبره څه ده؟ ګوره د سوچ چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته ترغیب ورکوي چې هغوی مونځ کړی دی چې د سره ودرېږي چې جمع وکړي. نو چې د بهر نه دوه راشي او دواړو جمع نه ده کړې، ته څنګه دوی ته وایي چې یوازې مونځ وکړي؟ دې ځکه هغه چا چې فرض مونځ کړی دی هغه ته وایي څوک به صدقه وکړي. نو دې پاسې د هغه څه ودرېد، د نفلي شو، د هغه فرضي شو. او چې د بهر نه 2-3 مطلب دا شو چې د دوی دپاره دا کار غوره دی او دا صدقه ده. نو چې مونځ دواړو نه یې کړی نو د هغوی دپاره بیا ډېر غوره شو. بل دلیل والا انس بن مالک رضی الله عنه باره کې راځي او دا روایت یا دا اثر امام بخاري معلقا راوړی دی، امام عبدالرزاق هم راوړی دی چې هغې یو پیر جومات ته راننوتو، د هغه سره خادمانو یا غلامانو سره. نو تپوس یې دوی جمع شوي، تاسو مونځ کړی؟ هغوی نه. نو ودرېدو، هغوی له یې جمع ورکړه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باره کې راځي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله دا اثر راوړی، ښه صحیح سند والا دی چې هغه جومات ته راننوتو، د هغه سره غټ غټ علماو امامانو، علقمه، مسروق، اسود رحمه الله ټول ورسره. چې دوی جومات ته راننوتو مونځ شوی، نو دغه 3 کسانو له د امامتي ورکړه او دویمه جمع وکړه. په دې نور هم دلایل دی، خو په دې به اکتفا وکړو. خلاصه د مسلې دا شوه چې کله د محلي په جومات کې جمع شوي او څه کسان رالو او دا د هغوی عادت نه دی، خو څه عذر د لاسه لیټ شوي رالو، نو د دوی دپاره دویمه جمع کول دا مستحب دي، زه جایز نه یم.
مستحب دی، الله ولا په دې اجر ورکوي، او دا غوره د دې نه چې یو سړی ځان له ولاړي لمونځ کوي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی، وایي بعض کسان ځان سره ماشومانان جومات ته راولي